الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم مسلمانان ورونو، موږ تاسو روزانه په شواروز کې فرض سنت او واجب لمونځ تقریبا 2 رکعات کوو. د نفل نه سوا په هر رکعت کې سورۃ فاتحه ویل کېږي. دا کو خالي رکعاتو کې په ټولو کې سورۃ فاتحه ویل کېږي. د سورۃ فاتحه مبارکه یو نوم تعلیم المسأله ده چې الله تعالی انسانانو ته دا ورکړي، ما ته چې سوال کوي نو په دغه طریقه سوال کوه لکه دا ما چې په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی. نو موږ الله تعالی ته روزانه 2 شوارې د نفل نم سوا سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم. ای الله موږ ته هدایت او راهنمایي د هغه سیده لارې وکړي. هر سړی غواړو پرشتیا یې غواړو که په دروغ. دا وخت دا ده که نه چې پرشتیا یې غواړو چې ای الله موږ ته هدایت د هغه سیده لارې وکړي چې تا ته په رسېږو، د تا دیدار بیا راته په نصیب کېږي. خو دغه لار چې صراط مستقیم ده، موږ یې په دنیا کې په څه پېژنو چې دا صراط مستقیم ده؟ د چا لار صراط مستقیم ده؟ کفارم دا وی چې موږ په سمه لار یو، فساق و فجارم یې چې موږ په سمه لار یو. کې کفر ويحسبون انهم يحسنون كل حزب بما لديهم فرحون. خو الله تعالی د دغه صراط مستقیم بیان په اشخاص او انسانانو چې موږ ته راپېژني نو وروسته بدل ذکر کوي. ای الله د تا نه صراط مستقیم غواړو. صراط مستقیم کومه ده؟ صراط الذين انعمت عليهم، چې لار دی هغه کسانو ده چې تا په هغو باندې نعمتونه کړي دي. اول به اجمالي تیر شو. ای الله دغه صراط مستقیم غیر د لار دی هغه خلکو نه چې تا په هغو باندې په دنیا کې خپل غضبونه کړي دي چې یهود دي، او یا هغه ګمراهان دي چې نصارا دي. د نیکو خلکو لار درنه غواړو چې تا نعمتونه پکړي. د یو خلکو لار الله نه غواړو چې تا خپل غضب او خپل لعنت په دنیا کې هم پدې کړی او آخرت کې هم د ابدي جهنم ځای دی. یو هغه خلک چې الله تعالی په یو باندې نعمت کړی، د یو خلکو لار غواړو. دا نعمت نه کوم نعمت مراد ده؟ چې هغه تا نعمت پکړی، د یو خلکو لار غواړو. نعمتونه 2 قسمه دي. تفسیر بیضاوي کې ګورو، یو نعم عامه دي، یو نعم خاصه دي. عام نعمتونه لکه وجود ورکول، خوراک ورکول، اولاد ورکول، کور او موټر ورکول، دا خو مسلمان کافر ټولو ته کړی دي. رزق حیوان ته ورکوي، زندگی حیوان ته ورکړي، بچان حیوان ته ورکوي. نو خو د عامو نعمتو د لارې غوښتونکو نه یو چې نعمتونه عام تا پکړي. هغه نه. ای الله د یو خلکو په لار روان کې چې په هغه باندې تا خپل خصوصي انعامات کړي دي. هغه خلک څوک دي؟ قرآن يفسر بعضه بعضا. اولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. څلور ډلې دي چې الله تعالی خصوصي انعامات په هغه باندې هغه څلور ډلې دي. ای الله موږ د دغه څلور خلکو د دغه ډلو په لار روان کې. دغه څلور ډلو ته چې انبیا دي، صدیقین دي، شهدا دي، اولیاء دي، خصوصي انعامات الله تعالی په دې باندې چې کړي دي. انبیا علیهم الصلاة والسلام ته تجلیات ذاتیه دائمه بلا واسطه موجود دي. په یغو باندې د الله تعالی د ذات انوارات
او تجلیات مسلسل شپه ورځ جاري وي خو بغیر د واسطې نه نبي ته بل نبي نشته او صدیقین هغو ته تجلیات ذاتیه دائمه خو په واسطه د نبي باندې شهداو ته تجلیات ذاتیه آنیه دائما نه آنیه چې د عین د شهادت په وخت کې دي هغه خوند چې دغه تجلیاتو ده هغه په جنت کې بیا نه ویني ځکه پس جنت کې بیا تمنا کوي چې یو بیا دنیا ته تللی وای بیا شهید وای بیا تللی وای بیا شهید وای بل څوک چې جنت ته داخل شي بیرته تمنا نه کوي د دنیا خو دلته هلته چې کوم خوندونه پیدا و هغه غواړي لاس وارې هم تمنا کوي چې زه بیرته دنیا ته تللی وای او بیا شهید شوی وای او اولیاء د خدای پاک ته چې صالحین څلورمه ډله ده تجلیات صفات و فعلیه و ابتداء شروع کیږي خدا بیا کله د برق خاطب په شکل باندې وي د برېښنا په شکل د اوپرک په شکل باندې چې کمزوري استعداد خاوندان د یو پړک په لیدلو سره د خولې نه چیغه وځي چې په اصطلاح کې جذب ورته ویل کېږي بې اختیاره شي او چاته دغه تجلیات د یوه جهت نه شروع وي چاته بیا داسې مقام ته ورسېږي چې د شپږو جهاتو نه شروع شي ځکه چې الله تعالی لپاره جهت نه ده معلوم د فوق نه تحت نه یمین یسار قدام خلف د شپږو سره طرفونه دلته انوارات شروع شي بیا وروسته عروج کوي صفاتو ته او د صفاتو نه پورته اعتباراتو ته شیوناتو ته او بیا اخر داسې مقام ته رسېږي چې دی کوم تجلیات ذاتي د رب شروع کېږي تجلی بیا یې چې شته چې څوک دا ونه وایي چې په دنیا کې خو د الله تعالی دیدار عامو خلکو ته نه ده واقع امکان شته د مو د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې خو وقوع د بل چا دپاره نشته یو د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په باب کې اختلاف شته چې بعضې صحابه بعضې مفسرین بعضې محدثین د الله تعالی د دیدار نه انکار کوي چې نبی علیه السلام نه ده کړی هغه آیاتو حدیثو کې چې راځي دیدار د حضرت جبرائیل علیه السلام ښیي او بعضې بیا په صحابهو کې بعضې په تابعینو کې او محدثینو مفسرینو کې وایي چې عین دیدار د رب کریم کړی حسن بصري سره په قسم وایي چې دغه د ظاهر په سترګو یې لیدلی ده خو د نبی علیه السلام نه سوا د نور مخلوق په باب کې د عام اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دیدار ممکن ده خو واقع نه ده خو بیا تجلی څنګه دي نو شبیر احمد عثماني صاحب فتح الملهم مسلم شریف شرحه کې هغه وایي ډېر یو بهترین تحقیق ده لاس تحقیقات چې هلته دی ذکر کوي تجلی ظهور شی فی مرتبة ثانیه لمر ده دغه لمر ته شیشه مخامخ شوه د لمر د شعاع انعکاس دلته راغی دا جمع شو د دغه شیشې نه پړک هلته په دیواله ولګېږي دغه ته تجلي وایي هسې په پښتو یو مثال درکړم ظهور شی لمر ښکاره شو خو په دوم مقام کې ښکاره شو عین لمر خو نه ده د لمر وړانګه ده نو تجلي ظهور شی فی مرتبة ثانیه حضرت موسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام د الله تعالی د دیدار تمنا وکړه رب کریم ورته وویلی چې ته برداشت نه لرې کني دا غره ته وګوره زه به په غره خپله تجلي وکړم که غر په ځای ودرېدو نو ته مې بیا دیدار کړی شي قرآن د تجلي ذکر کوي که نه کوي فلما تجلی له ربه غره ته تجلي وشوه غر ټوټې ټوټې شو وسعت موسی علیه السلام به اوښه ولوېده استعداد انسان تر استعداد د غره نه پورته ده تر اسمانو استعداد پورته ده تر مځکې استعداد پورته ده إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان دغه انسان ته الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړی د تجلیاتو د رب برداشت کړی شي خو او بېهوښي به خود په راځي
په موسی علیه السلام د جذب ثبوت د دغه ځای نه راځي بېهوښي غوندې کیفیت راغی او غر ټوټې ټوټې شو. دا انسان ته دومره غټ مقام چې ده دا په اصل کې د عنصر خاکي د وجې نه ده چې په انسان کې غالب عنصر خاوره ده. لمر څلورم اسمان کې ده، د یغه اسمان نه دا درې اسمانونه لاندې دي، هوا فضا لاندې ده، د لمر شعاع د اسمانونو راوځي، د هواګانو نه راتېرېږي، یو هم نشي بندولی. خو چې مځکې ته ورسېږي مځکه یې برداشت کړي، د مځکې نه لاندې نه ننوځي. لکه څنګه چې د لمر د شعاعو انعکاس مځکه کوي، د الله تعالی د انواراتو انعکاس زړه د مسلمان کوي. دا انسان یې کوي. ځکه رب کریم یایي ما نه اسمان ځای وای شي نه مې مځکه ځای وای شي، ما زړه د مسلمان ځایوي. زړه د مسلمان ځایول دا معنا دغه انسان زړه عرش د رحمان جوړېږي، ځای د نزول د رحمت د خدای پاک جوړېږي. رب کریم خو مکان نه لري، عرش باندې خاص تجلات دي. د یغو نه تعبیر په استوا شوی د الرحمن علی العرش استوا، مکان خو نشته ورته لکه دا مجسمه چې وایي. الله جسم نه دا مکان نه لري، په عرش خصوصي تجلیات ذاتي دي. یغه ته نسبت د استوا په عنوان شوی. په بیت الله شریف کې خو خاص تجلیات ذاتي دي، یغه ته نسبت د بیت الله شوی د الله کوټه ورته ویل کېږي. نو انبیاء ته دغه تجلیات ذاتیه دائمه وي، صدیقینو ته تجلیات ذاتیه دائمه وي، خو فرق دا ده چې نبي ته بې ذات وي، صدیق ته په واسطه د پیغمبر وي. د دغه اتباع سنه د پیغمبر د خدای د کامل پیروي اثر دا ده چې مقام د صدیقیت ته سړی رسېږي. اوس نو د دغه آیات چې موږ تاسو روزانه ویل الله ته سوال کو چې الله د دغه څلورو خلکو په لار مې روان کړي. چې سوال کوو رښتیا یې کوو که دروغ، که رښتیا یې کوو، خو چې دا سوال کوو چې الله د نبي په لار مې روان کړي چې تا ته درځي، نو سنت په ځان کې راولو. نبي خو نوی شی نه ده پیدا کړی، خو د نبي هر گفتار، هر رفتار، هر کردار یو ته سنت ویلی کېږي. که قول دې ده، که فعل دې ده، که تقریر دې ده. نو اتباع سنت به سړی کوي، بیا بس دغه نه په صراط مستقیم برابرېږي. صدیق اتباع تام د خپل پیغمبر کړی ده. نظر بر قدم حضرت عبدالخالق غردواني صاحب زموږ په طریقه نقشبندۍ کې چې اصالات یې شوی ده. پام کوئ، پام کوئ. دا حضرت عبدالخالق غردواني صاحب هغه څو اصطلاحات د نقشبندي ذکر کوي، یو په یو کې نظر بر قدم ذکر کوي. نظر بر قدم څو معناوې لري. یوه معنا خدا ده چې سړی د چاپ سي دعوه لري د اقتدار، نو پل په پل به د هغه په لار ځان برابري. نظر بر قدم چې په کوم ځای دی قدم ږدي، ته به هم هغه ځای باندې قدم ږدي. دا معنا کوم کار چې دی کوي، کوم حرکات و سکنات چې دی کوي، چې تا د ده اتباع ورکړه، دعوه د امتیت وکړه د پیغمبر، نو د پیغمبر په سنتو به قدم په قدم روانېږي. د یو صدیق، د یو ولی چې اتباع دې وکړه، بیعت دې وکړه، نو بیا به د هغه په قدم په قدم ځان برابروي. نظر بر قدم یو معنا دا ده. یو معنا دا ده چې نظر بر قدم عجز به کوي، تواضع به کوي. سړی چې پاس چرته خیږي او زنا اندر پایا پوړی ودرېږي، نو دی چې پورته خیږي د پښې ځای ته ګوري، لاندې ځای ته دلته قدم کېږدي، بیا چې دومې پوړی ته پښه ور پورته کوي هلته ګوري، پاس نه ګوري. که څوک پاس ګوري نو لویږي، تباه کېږي. دا چې د الله تعالی د طرف ته سړي سیر شروع کړ، عروج او ترقي چې راتله، دی به په هغه مخکیني حالاتو باندې پس منظر باندې ګوري، ما نه مخکې څه تقصیرات شوي دي، څومره ګناهونه رانه شوي دي. الله ته به په یغو تایید کېږي، په یغو به چړاوې کوي، بیا نو الله تعالی دته مقام نور موجه کوي. من تواضع لله رفعه الله. او کله چې لږ په کتاب پوه شو یا صوفي ته لږ انوارات شروع شو، ځان ورته غټ سړی ولدی شو، ترقي لاره ختمه شو، بېرته به تباه کېږي، لوېږي په کوم ځکه باندې. څوک چې د شریعت پایبند شي،
د الله تعالی له طرف نه د انعاماتو تسلسل په دې باندې شروع کیږي. دعوه لري د صراط مستقیم دعوه کوي چې دې په لار مې روان کې دغه لار باندې اتباع چې شروع شوه د الله تعالی له طرف نه د انعاماتو تسلسل شروع کیږي. مخکې مولوي صاحب یو حدیث مبارک ویلی من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. څوک چې عمل وکړي په هغه علم باندې چې هغه ده زده کړی و الله تعالی به هغه علوم ورکړي چې ده په مدرسه کې نه ویلي. دا کوم علوم تر مراد دي چې په مدرسه کې کسبي علوم دي هغه زده کړي وو په نوم یې ټول ویلي تفسیر یې وکړو احادیث یې وویلې فقه تخصص یې وکړو خو چې په دغه فقه عمل شروع کړو په دغه حدیثو قرآن عمل شروع کړو الله تعالی به دته داسې علوم شروع کړي چې هغه په مدرسو کې نه ویلې چې دغه علوم لدنیا علوم موهوبیه ویلې کېږي چې کشفیات او مشاهده ورته ویلې کېږي. دغه انسان ته هغه خصوصي نعمتونه شروع شي. موږ د هغه خلکو لپاره غواړو چې الله د تا په هغو باندې خصوصي انعامات دي. تو په دغه علم ظاهر عمل شروع کړه چې دغه خصوصي انعاماتو تسلسل په تا شروع شي. هغو ته د الله تجلیات وو هغو د صفاتو تجلیات وو غواړو یې رفتار شروع کړه. ته رفتار شروع کړه نو د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې وعده ده چې هغه به بیا هغه انعامات شروع کړي چې د تا به په خوب او خیال کې نه وو. کشف کسبي شی نه ده. که زر کتابونه د اولیاء وګورې تا ته کشف نه پیدا کېږي. دا د عمل نتیجه ده. حدیث مبارک کې دغه خبر شوې ده څوک چې په هغه علم عمل وکړي چې زده یې ده الله به هغه علوم ورته شروع کړي چې هغه در وزده کړي. معلومیږي علوم دوه قسمه دي یو قسم کسبي علوم دي او بل قسم موهوبي علوم دي. لکه د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په قصه کې چې راځي واتیناهم من لدنا علما. خضر علیه السلام ته له دنیا علمونه ورکړل شوي وو. اوس نو علمونه دوه دي د حضرت صلی الله علیه وسلم په صفاتو مبارکو کې چې قرآن عجیب شان ویلي الله تاسو ته پیغمبر درلېږلی دی تاج د جنس نه یې درلېږلی. هغه څه کوي یعلمکم الکتاب والحکمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تاسو ته قرآن درکوي تاسو ته سنت درکوي. يعلمكم الكتاب والحکمه قرآن درکوي او سنت درکوي. دا علم ظاهر ده دا علم مکتسب ده. خو بل څه کوي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هغه څه درکوي چې تاسو هغه علم نه وو. دلته ويعلمه په هغه مخکې يعلمه باندې عطف ده. حتی تقاضا د تغیرت کوي مغایرت کوي که نه کوي. د اول مفعول صله ذکر ده چې کتاب او حکمت درکوي او د دوم نه ذکر ما لم تعلمو درکوي. نو یو علوم کسبیه دي چې نبي دغه منصب و خلکو ته قرآن عظیم شان ورکو خلکو ته سنت او حکمت ورکو. خو بل طرف ته هغه څه دي چې هغه د کسب شی نه و هغه څه یې ورکو. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د حضرت صلی الله علیه وسلم نه دوه لوښي د علم ډک کړي دي. یو مې خور کړی ټیټ کړی ده په خلکو کې او اول مې نه د خور په دا ډارېږم که ما هغه څه ویلي وای خلکو به مې دا ستونه یې پرېوو. هغه لوښی چې ټیټ کړی ده موږ تاسو په احادیثو کتابو کې د ده په تاریخ کې ګورو چې په احادیثو کې زیات نه زیات احادیث مبارکات د حضرت ابو هریره نه نقل دي. 5304 روایت د نه نقل دي. دا دوم قسم لوښی چې ده نه دی ټیټ کړی د دغه نه څه مراد دي؟ څوک دا وایي چې د دغه نه مراد د هغه ظالمانو امیرانو نومونه دي. لکه وایي چې دوی اشاره ورته کوله په دعا کې چې خدای پاک زه پناه غواړم په تا باندې من امارة الستین و امارت الصبیان د شپېته هجري سنه چې راځي خدای د هغه امارت نه زه د تا نه پناه غواړم. د هلکانو د امارت نه زه د تا نه پناه غواړم چې هغه د یزید دور بیا راغی او هغه وایي چې دعا یې قبوله شوه دی د شپېتو نه مخکې نه 50 کې وفات شو د دنیا نه لاړ. خو لیکن عام محدثین لیکي چې نه دا نه ده. ولې دوه یې لوښي ښوولي دي لوښي یوه طرف ته دومره علوم دي چې ویلې کې لوښی دا معنی چې ویلې کې نو ګونۍ ترله کېږي 5304 احادیث دي چې ویلې کې ګونۍ ترله کېږي خو دا بل جانب هم دومره علوم چې ګونۍ ترله کېږي.
د دریو څلورو امیرانو په نامه ګوري لکېږي دی وایي ما دوه لوښي ډک کړي دي 2 ظرفه مې ډک کړي دي نو یو علوم نه کوم علم مراد دي وایي دغه علوم د دنیا دغه د اسرارو علوم تر مراد دي اوس په دغه کې ولې ډارېږي دی چې که هغه مې خلکو ته بیان کړي وای خلکو مې داستونه یې پرې کړی وو ولې ډارېږي وایي ځکه ډارېږي دغه علوم چې علوم مکتسبه نه دي په مدرسو کې نه زده کېږي ځان ته طریقه ده د دور علم کاسب و مکتسب په علوم حصولیه و کې راځي هغه علم په وضع د الفاظو غواړي زه چې ملګري ته وایم چې دا لوډ سپیکر راواخله نو دی به د لوډ سپیکر د لفظ په معنا پوهېږي لفظ وضع شوی وضع ثابته موجوده ده د دغه لفظ په معنا دی خبر ده نو ما هغه لفظ مطالبه تر وکړه ګیلاس راواخله جاک راواخله دا کسبي علوم دغه علوم حصولیه و کې دي او علوم د دنیا د علم حصولي و علم حضوري د قبیلې نه دي دا ذوقي علوم دي ذوقي یو سړی عبادت کوي په د عبادت کې یو خوند ورته پیدا شي چې دغه خوند تعبیر نشي کړی سړي کله دا د ونې بیخ دلته یو ځای خارش شروع کړي لاس نه ورته برابرېږي تعبیر هم نشي کولی په داسې کیفیت باندې داسې کیفیت هلته شروع شي اوس دغه چې تعبیر کوي د هغو نه نو په مجازي الفاظو به تعبیر وي په دغو کې قرائن بعیده وي چا چې په قرینو سره نه ده خلاص هغه ظاهر د لفظ ته ګوري نو د شریعت او د طریقت د اسرارو او د شرک په مابین کې اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې فرق باریک د تر ویښته دغه الفاظو شرکي الفاظو او د دغه طریقت اسرارو په منځ کې فرق څوک نشي کولی ځکه علما د ظاهر دستي فتوا د شرک ورکوي منصور حلاج دا هم یو انسان د تېر شوی فرعون هم یو انسان د تېر شوی فرعون هم دعوه وکړه انا ربکم الاعلی ما علمت لكم الها غيري په اتفاق د اهل سنت والجماعت ده په اتفاق د مطلق امت باندې کافر ده کنه ده منصور حلاج وی انا الحق او دا بیا لوی ولی الله ده دا بزرگ ده او هغه مشرک ده فرق په څه شي کې فرعون ځان ته دعوه د خدای کوله او منصور حلاج به چې د جذب په حال کې راغی د سر نه تر نوکه خپل وجود کې ټول انوارات الهیه دغه تجلیات لیده نو فنا بالله ځان په الله کې محو شو چې محو شو نو دغه انوار نه تعبیر کوو انا الحق د ځان نه دغه وجه نه چې صاحب په حال کې بشو توبه به وستا استغفار به ویلې شواروز کې زره کاټه نه بلکله څوک چې ځان خدای بولي بل خدای ته سجده کوي اوس هغه الفاظ چې دنه وته علماء د علم ظاهر چې دغه الفاظ ته وکتل د شرک فتوا یې وکړه چې دا مدعي الوهیت شو نو د دې په باب کې فتوا شروع شوه علما جمع شو چې اوس د په باب کې فیصله وکړي چا منصور حلاج ته وویلې د عشق الهي ته تعبیر راته وکړه د الله د عشق څومره مقام ده دوی د عشق اوله مرحله به سبا ته وویني دومه مرحله به بله ورځ وویني دریمه مرحله به بله ورځ وویني سبا ته علماو فتوا د ده د پانسۍ وکړه اوله ورځ د عشق اوس مقام کاره کېږي دی چې پانسۍ ته وخېجو خلکو په تیږو ویشتل شروع کړه چې رجم یې کوي د خدایي دعوا یې کړې هلته چې تیږه په لګېږي وینه په مځکه تویېږي هره وینه نارې وایي انا الحق هر ساعت کې نارې شروع کړې انا الحق یوې خولې په ځای زر نارې شروع شوې انا الحق انا الحق علما وویل چې دا خو غټه فتنه جوړه کړه در دوی په اور کې وسوځو چې ایرې شي دا وجود په بېڅاڅ کې تویېږي وجود یې ټول نارې وایي دومه ورځې په اور وسو د عشق دومه مرحله ده چې په اور یې وسو وجود ټول ایرې شو ایرې او نارې کړې انا الحق ده مخکې خپل مرید ته ویلي وو چې کله ما دوی په اور وسوځي او دجلې دریاب ته مې اچوي
دا دریاب په جوش راځي کوفه لاندې کوي نو د ما چوپانه به ورته واسطه کوي چې دا خلک مسلمانان غرق نه کړي. درېیمه ورځ علما وویل چې اوس خو یې ټولې نارې وایي د دوی دریاب ته یې واچوو. چې کله یې دغه ایرې د دریاب ته واچولې دریاب په جوش راغی ان الحق نارې شروع شي او د خپل ځای راپورته شو روان شو د مسلمانانو د ملک په طرف باندې. دا هغه د ده چوپانه ورته واسطه کړه چې د الله په روی د دغه چوپانې په روی بېرته وګرځه. اوس دغه پټ اسرار دي ښکاره کول چې څوک وکړي داسې بې حال وي. چا په شپه کې الله تعالی په خوب ولید چې ای رب کریمه دا منصور خو عاشق و پتا دا خو ولی الله و خپل دوست ته څنګه داسې سزا ورکړه ورکوونکی خو الله تعالی ده که نه ظاهره بانا علما شوه او دا ورته د تاسو الله تعالی څه معامله وکړه څوک دی په خوب ویني اول چې الله تعالی څه معامله در سره وکړه وایي الله زم جنت ته بوتلم دغه علما یې چې په ما یې دا فتوا وکړه هغه یې جنت ته بوتله یو د عناد وجه نه په ما دا فتوا نه وکړې یو د ظاهر علم په لحاظ فتوا کړې حسدن نه ده کړې ځکه یو ته الله جنت ورکړه او ما په حال الله خبرو چې دا دعوی د عشق ما ته الله جنت راکړه. بیا څوک الله تعالی په خوب باندې ویني چې ای رب کریمه دا د تا یو مخلص محب دوست و او تا داسې سزا ورکړه. ده ورته وویل ته د ماسیر ښکاره کړه څوک چې د پاچا اسرار ښکاره کوي د هغو به بیا دا حال وي. اوس مې بېرته خبر دې ته راځم دا چې موږ سوال کوو الله ته خدای د دغو خلکو په لیار مې روان کړې چې تا خصوصي انعامات په موږ کړي په دې باندې کړي دي. دغه انعامات دغه چې الله تعالی د انواراتو مشاهده ده دغه تجلیات دي او دا پیدا کیږي داسې نه چې غیر ممکن دي. دا اوس هم شته. نو علوم دوه قسمه دي یو هغه علوم دي چې کسبي علوم دي خو په دغه کسبي علومو چې سړی رفتار وکړي په شریعت پایبند شي دا د نورو علومو دا کسبي نه دي دا موهوبي دي بیا الله تعالی د طرف نه احسانات شروع شي. ځکه حدیث مبارک دی چې څوک عمل وکړي په هغه علم باندې چې زده یې ده الله تعالی هغه علوم ورکوي چې هغه په مدرسو کې نه زده کړي. موږ تاسې قرآن عظیم الشان ویایو په صورت د قرآن ویایو حقیقت ځان ته ده. مرقات ملا یو واقعه را نقل کړي دی تاسو به هم دا کوم استادان چې د وړې دورې مشکات شریف درس کوي شاید مرقات شریف ورسره ګوري اگر که نن سبا زموږ همتونه ډېر کم شو اردو ته راغله عربي شرح نه ګورو اوږدې شرح نه ګورو نو پوه په څه شو یو چاته مې یو حدیث مبارک ویلې په یو مورد کې دوی ویل دا حدیث موضوعي ده ما نه ده لیدلی اوس لنډه فتوا ده ما نه ده لیدلی ځکه موضوعي ده په سیاستو کې مې نه ده لیدلی سیاسته دغه موږ تاسې خدا شیخان دي ناست دي سیاسته ټول درس کېږي دا سیاسته اول دا درس ټول کېږي خو یو بخاري شریف مکمل ویل کېږي ترمذي شریف مکمل ویل کېږي هغه هم اکثره ټول نه ویل کېږي سیاسته ویل کېږي ټول نو چې تا ویلی نه ده کتلی دی نه ده نو بیا څرنګه دومره دلاوره شو په حدیث د حضرت صلی الله علیه وسلم فتوا د موضوعیت کوو ولې ما نه ده لیدلی عیني 15 جلده په بخاري شریف باندې ده مو کتلې ده او د مذهب د امام صاحب د مذهب عمده شارح ده که نه ده خطا عیني نه ده کتلې هغه عیني چې د حدیثو نه کوم د تصوف په استنباطات کوي نو هغه بیا تا چېرې لیدلې ټوله دوره وکړي د تصوف خبر کې وانوري طالب ټوله ترجمه وکړي د تصوف په خبر کې وانوري نو شکوک ورته پیدا شي چې دا خو ذهنیات شیان دي صرف د هغو خبرې دي نه په قرآن کې ثبوت لري نه په حدیث کې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دا اوس به چې وویلې تفسیر کبیر لسمه لطیفه کې دا وایي چې د دغه ځای نه ثبوت دی طریقت راځي ولې د څلورو خلکو لیار غواړي په څلورو کې یو د اولیا دي د اولیاء لیار چې غواړي نو معنا یې څه د بیعت پکې ثبوت بیعت کې دغه آیات ته راځي تفسیر عزیزي شاه ولی الله شاه عبدالعزیز صاحب هغه وایي د دغه آیات ته ثبوت طریقت راځي تفسیر یعقوب چرخي هغه وایي چې د دغه آیات نه ثبوت طریقت راځي د اول الحمدلله چې موږ وایو دغه الحمدلله کې د طریقت ثبوت ده
ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. که یو تلاش شو چې الله هغه څه چې په زړه کې مو دي که کاره یې کوي که پټ یې کوي الله حساب در سره کوي. د اعمال ظاهره حساب هم الله کوي، د باطني هم کوي. په قرآن کې د باطني امورو ذکر وشو ځکه مهم باطن ده. ګورې څومره غټه خبره ده. تکبر حرام ده کنه، دا په منو په حدیث ثابت ده کنه. حسد حرام ده کنه. طول العمل اوږدوالی د امیدو، حرص، حب د جاه، حب د مال، دا ټول حرام ناروا دي کنه. دا د خولې شی دی، د لاس شی دی که د زړه شی دی. د دغو الله حساب را سره کوي. ولې د تکبر کوه؟ ولې د مسلمان سره حسد کوه؟ ولې د دنیا محبت کوه؟ خو دغو حساب را روان ده. اوس نو د دغو ازاله په موږ فرض عین ده که نه؟ په علم ظاهر کې فرض عین او فرض کفایي شته. دا ځای ته مهم استادان دې خفه کېږي نه. په علم ظاهر کې فرض عین او فرض کفایي شته که نه شته؟ خو دلته امام غزالي، دلته قاضي ثناء الله فاریبتي، دلته شامي ملا دا وایي چې دا اخلاق رذیله په هر انسان فرض عین دي چې لرې کوي به پریا به لرې کوي. پریا کې عمل قبول ده. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اوس ریا ورکول په هر مسلمان فرض عین ده که نه؟ واضح خبره ده. اخلاص پیدا کول فرض عین ده که نه؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. په ټول ادیانو کې الله اخلاص غواړي. اخلاص په موږ فرض ده، د ریا نه ځان خلاصول فرض ده. شامي مولوي چې د تصوف او مباحث فرض دي. ولې؟ دوه قسمه دي، بعضې د زړه اعمال مامور به دي، بعضې منهي عنه دي. لکه د ظاهر اعمال بعضې مامور به، بعضې منهي عنه. لمونځ که، قتل مکه، روژه نیسه، غلا مکه. مثلا ده چې دواړه جانب لري که نه لري. اوس د ماموراتو زده کړه فرض عین ده که نه؟ د عمل دپاره چې سړی به عمل وکړي، خو د مناهیو زده کړه هم فرض ده. اول د اجتناب دپاره چې ځان در وساتي چې دا سودا روا ده دا ناروا ده، چې دواړه دې نه وي پېژندلې. قصدن به سود نه کوي. نن سبا اکثره مسلمانان په سود لګیا دي که نه دي لګیا؟ خو ګناه به هم زده کوي که نه؟ اوس د زړه صفاتو کې هم دواړه قسمه شته. اخلاص هم ده، ریا هم ده، تواضع هم ده، تکبر هم ده، حسد هم ده، د مسلمان سره محبت هم ده، استغنا هم ده. لکه مخکې چې مولوي صاحب د غنا په باب کې خبره وکړه د علم. استغنا هم ده، تکبر هم ده. اوس دلته هم فرق ده. استغنا چیز ته وایي، تکبر چیز ته وایي. دا به پېژنې. نو شامي ملا وایي دا ذکر فرض ده. لأن من لم يعرف الشر يقع فيه. چې شر نه کې ضبط کې واقع کېږي، تا ته به استغنا لیده کېږي او یې به په تکبر لګیا. تا ته به تواضع لیده کېږي، یې به په چاپلوسي لګیا. تملق او چاپلوسي جایز ده. اوس د تملق او د تواضع منځ کې فرق، د تکبر او د استغنا په منځ کې فرق، د حب الله او د حب د دنیا د وجې نه. چې د یو چا سره ته محبت کوې، دا محبت د الله دپاره ده که د دنیا د یو غرض دپاره ده؟ د دغو په مابین کې فرق. حب الله مثلا نن تصور کتابونه وي، هغه ته ویل کېږي چې په ورکړه راکړه زیاتېږي نه او په منع باندې کمیږي نه. څه معنی؟ د طالب سره ته محبت کوې د الله د دین په خاطر چې د الله د دین طالب ده. که دغه طالب تا ته یو جوړ کالي درکړم، په هغه محبت کې به د زیادت نه راځي. هغه کوم نسبت د وجې نه چې تا محبت و په هغه کې به بدلون نه راځي، بیا خو د دنیا د وجې نه محبت شو. او که ټول عمر دغه طالب تا ته څپلۍ هم نه کړې سمې درکړه، خو څه کوې تپلۍ هم نه کړې سمې، د تا په محبت کې به تغیر نه راځي. بد به نه یې چې اوس دومره خواري ما پورې وکړو، د یو جوړ کالي مې راته ونه کړه. دا حب الله، حب الجاه، حب الدنیا، د دوی په مابینو کې فرقونه. دا علم تصوف ذکر کوي. او دغه نه ازاله د اخلاق رذیله او پر انسان فرض عین ده. اخلاق حمیده دا غرض او غایه د علم تصوف ده. تعریف یې واضح زر تعریفونه امام غزالی صاحب نقل کړي دي. زر تعریفونه. لن تعبیر علم صنع لاصلاح القلوب. دا یو علم ده چې جوړ شوی د زړه د اصلاح لپاره.
موضوع تعمیر ظاهر والباطن چې ظاهرا په شریعت باندې برابر کې باطن په شریعت باندې برابر کې غایه او غرض د علم التصوف فرع علم درې شیان لري تعریف موضوع او غرض لري غرض د علم التصوف هغه چې ده ازاله د اخلاق رذیله او اتصاف اخلاق حمیده نیک اخلاق په ځان کې راوستل او د بد اخلاق نه ځان خلاصول او کدا ممکن نه وي الله په مکلف کولو نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې اخلاص را نه غواړي اخلاص ممکن ده پیدا کیږي چې تکبر را باندې حرام کړي چې تکبر نه ځان ساتل ممکن ده ځان ساتل کیږي کنه وي ممکن بیا الله تعالی مونږ په مکلف کولو